څنګه د نړۍ تر ټولو اوږد مالاک پل د هغه تنګي پر سر جوړ شو چې امپراتورۍ ډوبولې. دا یو 2.23 کیلومتره اوږد مالاک پولادي پل دی. همدا پل تر دې مخکې له هر جوړ شوي مالاک پل څخه اوږد دی. دا د تاریخ د انجینرۍ تر ټولو ستره لاسته راوړنه ګڼل کیږي. هره ورځ به شاوخوا 45,000 لاریو ساعتونه انتظار کوه چې تر دې 1.9 متره تنګي واوړي. که پل نه وای بارونکي باید هر ځل د استانبول له لارې 6 ساعته زیات سفر کړی وای. ترکیه مخکې د پاسپور 2 پلونه جوړ کړي وو، خو دواړه تر خپل ظرفیت ډک شوي وو او د دارنالیز په تنګي باندې هیڅ پل نه وو. په 2019 کال کې ترکیه د دې سترې پروژې قرارداد لاسلیک کړ او پلان دا و چې په 12 میاشتو کې کار پیل شي، خو لومړی ډیزاین د باد په تونل کې ناکام شو. د 1940 کال د ټوکاما نارزول پل سقوط د باد د ریزونانس له امله شوی و او هماغه تجربه دلته په حسابونو کې شامله وه. حل دا و چې یو ځانګړی هوایي بکس ګیر ډیزاین وکارول شي چې د 250 کیلومتره په ساعت سرعت سره د باد اغیزې ختمې کړي. خو یو بل ستر مشکل موجود و. د زلزلې فعاله خط د پل لاندې تیریده. د دې لپاره د زلزلې ضد ځانګړي برنګونه نصب شول چې برجونو ته اجازه ورکړي چې خوځېږي او د زلزلې انرژي جذب کړي. د پل د پایو برجونه 318 متره لوړ چې د یو پل له برج څخه هم لوړ دي. د پولاد او کانکریټ ګډ جوړښت هر اصلي کیبل 22,946 تارونه لري. دومره اوږدوالی لري که وغځول شي تر ځمکې به یو ځل تاو شي. دغه کیبلونه شاوخوا 50,000 ټنه دایمي بار انتقالوي. د پل ټول اوږدوالی 4.85 کیلومتره دی. لګښت یې 2.5 میلیارده ډالر و او په 4.5 کلونو کې جوړ شو. د جوړولو په پیل کې 15,000 کارګرانو یوازې په 9 ورځو کې یو موقتي ساختماني ښار جوړ کړ. ستر کرینونه د سمندر له لارې راوړل شول ځکه هیڅ سړک نشوای کولای دا کرینونه انتقال کړي. یوازې په لومړۍ میاشت کې 14,000 ټنه لوړ مقاومت لرونکي پولاد راوړل شول. هر کال شاوخوا 50,000 بیړۍ له دې تنګي تیریږي. نو ساختماني کار باید له دې ټرافیکي ګڼې ګوڼې سره همغږی وای. انجنیرانو په دوامداره توګه د سمندر لاندې سروې وکړه او ویې موندل چې د سمندر په تل کې 14 متره نرمه خټه شته. نو د بنسټ ډیزاین بدل شو. پریکړه وشوه چې تل 43 متره ژور برمه شي. یو 88 متره پلن بنسټ جوړ شو چې لکه یو کوچنی ښار داسې ښکارېده. هلته 28 متره اوبه، 14 متره خټه او بیا کلک ډبرین بستر و. د 14,000 ټنه پولادو جوړښت سمندر ته ښکته شو او د نصب دقت باید یوازې 50 ملي متره وای. په پای کې یوازې 38 ملي متره خطا وشوه چې د دې کچې لپاره ډیر دقت و. وروسته درزونه د لوړ فشار ګروټ په وسیله بند شول. پرله پسې 8 ساعته کانکریټ واچول شو او د یخولو پایپونه د تودوخې له امله د درزونو مخه ونیوله. د ځان خېژونکي فارم ورک سیستم کارول کېده چې خپله پورته خیږي. کانکریټ تر 100 متره لوړ پمپ کېده. د لمر تودوخې برج 40 متره کوږ کړ. خو انجنیرانو قصداً راتلونکی کانکریټ مخالف لوري ته واچوه تر څو توازن یې بیرته برابر کړي. پولاد د کشش ځواک زغمي او کانکریټ د فشار او دواړه یو ځای 40% زیات قوي کیږي. کله چې باد 9 کیلومتره په ساعت ته ورسېده کار ودرېده خو هیڅ ورځ ضایع نشوه ځکه ازمایښتونه روان وو. په 250 متره لوړوالي کې برج د پل برج څخه هم لوړ شو. 15.3 درجې زلزله هم راغله خو هیڅ زیان یې ونه رساوه ځکه د زلزلې ضد سیستم ټول ځواک جذب کړ. وروسته د 180 ټنه وزن لرونکي سډل په 318 متره لوړوالي کې یوازې د 2 ملي مترو په دقت نصب شو. وروسته 22,000 تارونه د 2 کیلومتره واټن ترمنځ وغځول شول. لومړی یو نری رسۍ واچول شوه او له هماغه ځایه ټول کار پیل شو. کارګران په 80 متره لوړه هوا کې په نازکو پلو روان وو. د کیبلونو لپاره 400,000 ټنه کانکریټ په بنسټونو کې واچول شو چې د 145,000 ټنه فشار مقابله وکړي. یو ځانګړی ماشین باید 11,388 ځله د تنګي له پاسه تیر شي تر څو یو کیبل بشپړ کړي. هر تار 15.15 ملي متره قطر لري او 14 ټنه بار زغمي. دې پروسې 14 میاشتې دوام وکړ. کله چې 12 تارونه زنګ ووهل جلا کړل شول او پر ځای یې نوي ځای پر ځای شول. وروسته د 3.2 بار فشار په مرسته ټول تارونه یو قوي 900 ملي متره کیبل شو. کیبلونه مهر شول او وچه هوا پکې واچول شوه تر څو یې زنګ ونه وهي. کیبلونه په دقیق ډول 120 متره ټیټوالی لري. که توازن خراب شي ټول پل تاویږي. نو دقت ډیر مهم و. 200 فلزي بندونه نصب شول چې هر یو یې عمودي کیبل رانیسي. ټول 400 ځواړن کیبلونه له منځ څخه پیل شول تر څو توازن وساتل شي. هر بولټ په دقیق ځواک ټینګ شو. هر ورځ 111 بیړۍ تیرېدې نو هره پورته کېدنه باید له دې سره همغږې وای.
د پل برخې په سویلي کوریا کښې جوړې شوې او 9000 کیلومتره واټن یې د 28 ورځو په سفر کښې وواهه. هره برخه باید یوازې د 10 ملي متره خطا سره نصب شي. یوې برخې 23 ملي متره تېروتنه لرله، نو تخنیکي ټیم راغی او په هماغه ځای کښې اصلاح کړه. 3200 ټنه برخې د کرینګ په وسیله پورته او په منځ کښې نصب شوې. په اوج کښې هره اونۍ 2 برخې نصب کېدې. هره نوې برخې کیبل 18 ملي متره ښکته کاوه چې دا هم د دقیق حساب مطابق و. کله چې دواړې خواوې سره نږدې شوې یوازې 12 ملي متره توپیر پاتې و. وروستۍ برخه قصداً 2 ملي متره کمه جوړه شوې وه ځکه پولاد په ګرموالي کښې پراخیږي. د پل سطحه داسې مواد لري چې نه چوي او د پولادو سره انحطاط کوي. پل هر کال تر 3.2 متره پورې غځېږي او بیرته راټولیږي او ځانګړي اتصالونه دا بدلون جذبوي. د برج په سر کښې 300 ټنه پنډولیم نصب دي چې د خوځښت مخه نیسي. زرګونه سنسورونه هره ثانیه معلومات ثبتوي. د ازموینې لپاره 104 لارۍ چې ټول ټال یې 4160 ټنه وزن درلود پر پل ودرول شوې. پایله حیرانوونکې وه. پیشبیني 1.48 متره ټیټوالی و خو واقعي اندازه 1.38 متره و. یوازې 1 سانتي متر توپیر و. هیڅ دایمي بدلون رامنځته نه شو. په پای کښې د 2022 کال د مارچ پر 18 پل پرانیستل شو. یوازې په 7 ورځو کښې 210,000 موټرې ترې تېرې شوې. د ټرانسپورټ لګښتونه 88% کم شول او اقتصادي وده چټکه شوه. دا پل اوس په رسمي ډول د نړۍ تر ټولو اوږد مالک پل دی چې 2.23 کیلومتره اصلي واټن لري. د دې پل ګارنټي تر 2022 کال پورې د کار لپاره ډیزاین شوې ده. ټول سیسټمونه تر اوسه په بشپړ ډول سالم دي. هغه تنګۍ چې پخوا یې پوځونه بند کړي وو او امپراتورۍ یې ډوبولې اوس هره ورځ شاوخوا 10,000 موټر انتقالوي او یو ناممکن کار په حقیقت بدل شو.